څنګه نو کوم اوس ګورئ دلته چې امتیاز دی منیر دي کنه دلته راشي امن خبره کوي یا د بل څه وسایلو خبره کوي هغه چې به یې سملۍ ته لاړ شي نو هغه به غلی شي یا د اشرف المخلوقات چې مخلوقات پېژنئ تاسو هغه چې په کنار شي نور څه پاور پی د بیروني ملکي یا د اندروني ملکي داسې لکه نه موږ ډېر بحث په دې خبره باندې وم کو چې په دې وطن کې یو سړی راشي تا ته خبره کوي خو چې دا پالیسي ساز فورم له لاشي دی چوپ شي دې خاله وجه سره مسله سره بنیادی مسله چې موږ معلومه نه کړو که نه نو دلته به په جلسه کې په جذباتي تقریر به غلطیږو پاسې سوشل میډیا جذباتي کلیپ باندې به غلطیږو کم یو سیاسي لیډر چې د قام له راتلو په کار داره چې د هغه نه موږ د هغه لیکلی منشور والو منشور لیکلی منشور د هر سیاسي ګوند ګوره سیاسي ګوندونه دا خو ساینسي دور دی که نه هسې په زباني خبرو باندې نه روان لیکلی پروګرام یې ردی سه لیکلی پروګرام یې چې که ماله قام اختیاره ووټ راکړي زه به د دې په بنیاد هلته کردار ادا کومه نو چې دا سړی خاموشه کېږي د دې دوه بنیادي وجې دي یو د دې خلکو سره په سیاسي پروګرام کې منشور نه وي ورسره ستا د قام د وطن مسلې په منشور او په خپل بنیادي پروګرام کې شامله نه وي دویمه خبره دا ده چې په سیاسي منشور کې د یو چا سره ستا د قام وطن مسله شامله نه وي نو دا سړی سیاسي کېدلی نه شي یعنې دی به نوم د سیاست استعمالوي تاسو ګورئ د پاټو ټیکټونه به په څو څو کروړه باندې خرڅ شو دا وزارتونه په څو څو کروړه خرڅېږي نو چې وزارتونه او ټیکټونه په کروړونو باندې والم نو خو لکه ما کاروبار وکړو که نه نو چې کاروبار وکړم بیا به زه کاروبار لرم بیا زه قانونه نه ټسوم هغې دپاره به نه لګې نو چې کله هم یو سړی سیاسي پروګرام لیکلی نه لګي نو دا سړی غیر سیاسي دی نو چې غیر سیاسي سړی هغه ځای له لاړی ما مخکې ویل ټیکهدار هم ولېږلو کمیشن خور هم ولېږلو هسې ناجانه سړی ولېږلو نو بیا هلته ځینې قوتونه داسې شته دی چې دا خلک د دلته خاموشه ناست دي خو که د داسې لیکلی پروګرام اوسئ دی نشي خاموشه پاتې کېدی دی قام ته جواب دی خو چې پروګرام اوسه نشته نو بیا هلته زورور شته دی خو سوال دا دی دا زورور خو نورو قامونو ته هم ناست دي هغوی ولې نشي چپ کولی دا د پښتنو لیډرشپ یې ولې هلته چپ کړی دی ځکه د داسې پروګرام نشته دی نو دا غیر سیاسي خلک موږ هلته ولیږو او دلته کې لیکلی پروګرام قام غواړي نه بس صرف هغه ورځ کې موږ په ډېرو په دې الیکشنو کې به ګرځېدلو یو پښتون ته مو خبره وکړه هلکه ووټ په دې بنیاد استعمال کا یاره هغه تربور مې دغه پاټۍ ساتلی دی او به زه تې دې بلې ته لاړم هلکه دې تربور او تربګنو دې خبرو خو موږ دې هلته راورسولو دا د قام فیصله موږ کوله نو چې د قام فیصله کمزوري راشي په ټول قام پسې خندا کېږي که نه کېږي په هغه اسلام آباد او پنجاب کې چې که سړی پاڅېدلی که نه او د دې قام په ننګ خبره کولی دا ټول قام بدرون یادېدی که نه خو که هلته دی ګډې وړې وی دی هلته چوپ پاتې شي خاموشه پاتې شي یا په فضول خبرو باندې د کمنټس راځي نو بیا به دا ټول قام چې کوم دی په رسوایي کې راځي د پښتنو د مسلې حل به بې نه وي په پنجاب کې پې بد حل دی په کراچۍ کې هم بد حل دی وطن هم دې اور اخیستی دی خو ستا رهبري نه ښکاري موږ دا منو چې په دې ریاست کې به ډېر زوروري هغې به د چا وس هم نه رسي خو کم از کم یو سړی چې د قام رهبر شو دا به د دې قام څه کیني په سخته کې به کیني دا د دې ځوانانو خبره چې موږ وکړه په دې تحصیل ساپو کې دا دباونه کوي خلکو ځوانانو ته چې دا خبره به نه کوي غلی کښېنه د دې نه دا منبر خبر نه دی د دې تحصیل ساپي امپی نشته دی د دې بلاګانو جواب څوک ویلی شي دا منبر او رهبر به وایي دا ذمهوار دی په دې باندې دا په چا باندې احسان نه دی سهار له یو سړي چې کوم دی په کور باندې چاپه ولوي دا بېعزتي وشوله یا نن هم په وزیرستان کې کورونو ته بې بمونه کېښودل شي الوزول شي نو دا دور خو تېر شوی دی خو د وزیرستان کم سړی تلی په نمایندګۍ مخکې موږ چې وایو که نه چې سیاسي سړی نو محسن داوړ هلته ناست و د محسن داوړ په ځای اوس څوک ناست دی کرسۍ خاموشه ده نو چې کرسۍ خاموشه شو ټول قام خاموشه شو دا یاد ساتئ د مشر کمزوري نه ده دا د ټول قام کمزوري ده د مشر بیماني دا د ټول قام بیماني د مشر یریدل دا د ټول قام یریدل دي که مشر دې صحیح وټاکلو په دې قام کې جذبه شته دا قام داسې بېکاره نه دی خو غم دا دی چې په سرونو باندې تزاغان کېنول شوي دي